السلام علیکم. په ټولو هیوادوالو باندې یو غږ کوم. دا غږ را سره بدرګه کوي، دا ویډیو د سره شیر کوي. د افغانستان په پارلمان، د افغانستان په سنا مجلس باندې، د افغانستان په سیاسونو باندې، د افغانستان په ټول ولس باندې دا غږ کوم چې لطفا راځي اتفاق او اتحاد وکړو، تیر په تیر، ایر په ایر، په خپلو کې راځي چې سره یو شو، د دشمن مقابلې ته مونږ تاسو راځي چې سره یو شو. تر ټولو مهم کار کب د دشمن سره ډیر جنگ نشو کولای، منظور زما پنجاب او پاکستان ده. حد اقل کم از کم د دشمن شیطان خانه په کابل کې سفارتخانه یې ور بنده کړي. د پاکستان شیطانان، سفیران، ډیپلوماتان، قونسلان دا ټول وباسي د دې خاونه نه. که دا کار چې د منګه تاسو وکړو، د خپلو شهیدانو د روح سره به منګه تاسو وفا کړی وي، اخلاص به هم کړی وي، او د ډیرو افغانانو ژوند به وژغورو. د دې لپاره موږ په مسنجرو کې، په واتساپونو کې ملګري دوستان د انسجام لپاره، د اتفاق او د اتحاد لپاره خبرې روانې دي. ان شاء الله موږ په دولت باندې دا فشار راوړو او هیلهمند یو چې دا غږ په پارلمان کې پورته سي، په سنا کې پورته سي. موږ تاسو ولس یو، ټول ولس غږ پورته کوي چې د پاکستان دغه سفارتخانه دی په کابل کې بند شي او ټول ډیپلوماتان دی وشړل شي. بالای تمام برادرها و خواهرای افغان خود صدام میزنم که بیاین اتفاق و اتحاد بکنیم، تیر به تیر، ایر به ایر، بیاین به خاطر بهبودی و به خاطر امنیت کشور خود کم از کم این کار را ما شما کرده میتوانیم که در خاک پاک و مقدس ما شما افغانستان، در خاک پاک و مقدس افغانستان شیطان خانه پاکستان سفارتخانهش را ما شما بسته کنیم و تمام دیپلماتایش را از اینجا ما شما بکشیم. این صدا را بلند کنین. امیدوار هستم که پارلمان افغانستان، مجلس سنا این صدای ملت را بلند بکنن. از روزی که این کشور تأسیس شده، تباهی و بربادی افغانستان شروع شده. هیچ خیری در این سفارت و در این شیطانخانه نیست جز شر، تباهی، بربادی و نابودی ملت عزیز ما شما افغانستان. نه این که امروز ما شما قهر هستیم، احساساتی هستیم که دیروز بالاتر از 100 نفر هموطنان عزیز خود را از دست دادیم. اطفالی که چند ساعت یا چند دقیقه پیش تولد شده بود به خون کشیدن، شهید کردن، مادرانمان را در حال ولادت شهید کردن. نه تنها این که امروز محقر و عصبانی هستیم، به حوصله میگیم بیا به خاطر دراز مدت، در یک هفته، در یک ماه، در 6 ماه، در چقدر وقت ما شما موفق میشیم که ما این شیطانخانه را بکشیم. این یک روز نیست، یک ماه نیست، یک سال نیست، 10 سال است که ما قربانی میتیم. چی خیری از در این کنسولگری و این سفارت پاکستان که ما اینا را جای دادیم؟ چی خیری داریم که ما هنوز به اینا برادر بگوییم؟ توف لعنت به او کسی که به دشمن برادر میگوید. توف لعنت به کسی که هنوز هم امید خیر را از دشمن داره. اون بسیار انسانی نافهم، جاهل مطلق است کسی که از دشمن امید خیر را می داشته باشه. ملګرو غږ پورته کوي، راځئ. نه یوازې دا چې موږ نن تاسو په قهر او په غوسه یو چې پرون یوازې پرون موږ د سلو نه ډېر شهیدان ورکړي دي او هر افغان دا څو ورځې په وینو باندې روزه ماتوي. راځئ ملګرو دې دپاره کار وکړو. دا غږ را سره بدرګه کوي. لطفا ټول ځوانان، ټول وکیلان چې څومره سیاسون پیژنئ، وکیلان پیژنئ، سناتوران پیژنئ، دې ټولو ته غږ وکړئ چې ته غږ پورته کړه. زه ته که ټول غږ پورته کړو، زموږ تاسو په غږونو کې قوت ده. په دولت په فشار راوړو. که چېرته دولت یې نه مني، بیا موږ ولسونه راپورته کېږو. د ولس په زور به انشاءالله دا باسو. هیلهمند یم چې دا غږ بدرګه کوي او دا غږ پورته کوي. کم از کم دا شیطانخانه خو وباسئ. که په راکېټو سره نشي ډزېدی، په اوانونو نشي ډزېدی، په ټانګونو نشو ډزېدلی، که په تیارو سره نشو وهلی، که په اټومو سره نشو وهلی، سفارتخانه خو ویستلی شو. دا کار خو کولی شو. لطفا د ګران افغانستان په خاطر، د هغې مور په خاطر چې پرون شهیده شوې، د هغې معصوم بچي په خاطر چې تازه یې لا هوا تنفس کړی نه و د دنیا او 10 منټه مخکې دنیا ته راغی او د دغو دشمنانو په لاس په شهادت ورسېد، دا غږ پورته کړي او دا شیطانخانه وباسئ. د شیطانخانه کې هیڅ خیر نسته بغیر د شر او تباهۍ او بربادۍ.